بعضې سیفیان به تاسې لیدلي د بریلدار دنو پاخه بریلویان دي. دا چې دا ذکر کوي نو دلته یو پر بل باندې د لاسونه سره اړولي هلو هل 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 تی به لیدلي که به نه لیدلي. دا نه دي دا د الله د دین سره دا د الله د دین سره دونه لرې دي. یقینا درته وایم دونه له الله لکه د ځمکې د اسمان دونه سره لرې دي. دا بالکل بې دین نه بې علمه جاهل مخلوق دی. دا چې د ذکر په نامه باندې د یو پر لاس باندې یو پر بل باندې پر روژو یې لاسونه سره اچولي نو بیا ټوله سره زنګېږي هل الله الله بیا نو سرونه سره غورځي بیا د خولې ځګونه راوځي دا اتڼونه چې کوي په دا مسجدو کې دا اول ته هغه ګوتې ورته دی د کتاب نه یې لیدلي دا بلاوي. دا د خدای د دین دشمنان دي. دا بیخي پاخه د الله د دین دشمنان دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دین یې شرمولی دی. دا طریقه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شرمولې ده. پر دغه سنت بګړی او پر دا ژره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خلک پس خندوي. دا د دې نوې طریقې دي. دا هیڅ بالکل په دین کې دا شی نشته. د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو به ذکر کوي. تاسې به نه یې اورېدلي چې ورځ صحابه کرام سره ګرځېدلي یو پر بل یې لاس سره اچولي حلقه یې کول الله الله الله. څه پېښه ده چې غړمبی دي جوړ کړی. هلته قرار کښېنه د خدای پاک د رب العالمین نوم یادوي. ظالمه دا ته اوس عبادت تشته کوي. د دغو باطلو خلکو بعینه کټ مټ د دوی پر رقم باندې یهود هم ذکر کوي. یهود د خپل یهودیت د دین مطابق حلقه کوي. دا رقم کوي لکه د بریلویانو سیفیان شي کوي. دیم هغه هم دا رقم یو پر بل باندې ناسونه سره اچولي بس دایرې جوړې کړي د هله هله مطلب د خپل دین مطابق چغې و نارې وي. اوس نو که دوی ته دا ووایي چې وروره که دا ستا د یهودو طریقه ده هغه ته هغه کټ مټ هغه کوي هغه طریقه ستا ده نو خو ستا بس دا ګمراهي بس ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هر شي کې موږ د یهودو د نصاراو څخه جلا کړي یو. د لمانځه طریقه مو جلا ده، د حج طریقه مو جلا ده، د زکات طریقه مو جلا ده، د روژې طریقه مو جلا ده، حتی د پیشلمي کول دا لا د دوی سره موږ فرق لرو. دوی یې نه کوي موږ یې کوو.